دا سړک د رینا او پارچاو سیمه کې ګټې اخیستن ته وسپارل شو. د ننګرهار ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد وایي دا سړک د ټولګټو چارو وزارت د 4 میلیونو افغانۍ په مالي لګښت په 2 میاشتو کې په خام ډول جوړ کړی چې 18 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره پراخوالی لري. دغه خلک ډیر ستونزو سره مخ کې د پاغه خوړو او اوبو کې نه سوی تللی. د امارت مشرتابه او ټولو د ولایت ادارې دا مناسبه وګڼله. دغه تکلیف یې ټول ولس ته او موږ ته ټولې ادارې ته ورکړه او داسې دا لاره یې غوره کړله. دا 18 کیلومتره ده، 6 قریې سره نښلوي او 4 میلیونه لګښت پرې راغلی. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال مولوي امین وایي تر دې وړاندې دې سیمې ته د سړک د نشتوالي له امله په فرعي لارو ساعتونه مزل کېده، خو د دې سړک په جوړېدو سره ولس ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي. نوموړي په مرستندویو ادارو غږ وکړ چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې پروژې پلي کړي. آینده دپاره دلته موږ په ټولو مؤسساتو باندې غږ کوو چې دلته امنیت ډاډمن دی، هر څوک کولی شي چې دلته راشي په آزاده فضا کې د دې خلکو مرسته وکړي، که د زراعت په کې وي، که د صحت په بخش کې وي او که د نور غذایي موادو په بخش کې وي، د خلکو سره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکو له مسؤلینو مننه وکړه چې له ساعتونو سخت مزل څخه اخلاص او سړک یې ورته جوړ کړ. کله چې به په رینا پارچاو کې مریض پیدا شو، تر څو چې به په دې کنډونو راړو، البته د حیواناتو په ذریعه موټر نه و بل شی نه و، هغه مریض ډېر زیات وخت شوی دی چې فوت یې کړی دی، په لار کې لارې ته نه دی رسېدلی. دا لار زموږ دپاره یو ډېر لوی سهولت دی. دا په ډېرو کمو امکاناتو باندې دومره غټ کار کړی دی. موږ د دې وطن خلک، د دې سیمې خلک تی مننه کوو، کور ودانۍ ورته ویو او الله دې قدرمن لري. هیره دې نه وي چې یادې ولسوالۍ ته د دغه سړک د پرانیستې په موخه راغلو مسؤلینو همدارس په لالپورې کې له پلوسې، چکنور او مچمیږي سیمو څخه هم چې د تیر نظام پر مهال ترې سلګونه کورنۍ بېځایه شوې وي او اوس بیرته خپلو مینو ته راګرځېدلي لیدنه وکړه. سباون ساحل، وحدت نیوز، د لالپورې ولسوالۍ.